د شیعه علي صاحب مهرباني تاسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه یې؟ ښه ساتم، ښه دی. قدرمن سي، الله مو قدرمن کړه. قاری صاحب زما پوښتنه د امیر ماویه باره کې وه چې دا پاچا او خلیفه و. تا سره خو مو شل دقیقې په دې بحث ډېر کړی. خپل ویډیو دې وګوره، بس خپله په پوهېږي. ځه نه 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 هغه خو مخکې نه ویډیو وه. زه د پاچاهت او خلافت په باره کې خبرې کوم. ښه مهرباني. امیر ماویه چې و دا خلیفه و که پاچا و؟ هم باچا و هم خلیفه و هم امیر المؤمنین و. ښه نو دلته یو حدیث ما پیدا کړی دی چې ترمیزي او ابو داود کې دوه حدیثونه دي چې په هغې کې ویلي دي چې دا خو پاچا او ډېر ظالم پاچاهت و. څوک د وایي؟ ظلم نه ډک. څوک وایي؟ څوک وایي؟ ابو داود کې ده. او ابو داود انټرنیشنل نمبر چې دی، انټرنیشنل نمبر مختلفی د کتاب نه ښه، لکه تاسو یې که پیدا کوئ نو دا دوستان به تاسو سره کومک وکړي. کوم نمبر روایت ده انټرنیشنل؟ ترمیزي حدیث نمبر 2226. څو؟ ترمیزي یو ده. سنن ترمیزي کوم نمبر روایت ده؟ 2226. دا انټرنیشنل نمبر دی، لکه په کتاب کې فکر کوم شاید لږ فرق پکې راشي. 2200 شپږیش 2226. ښه په دې 2226 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. د ما په امت کې به خلافت 10 کال وي. ثم ملك بعد ذلك، بیا به له دې نه وروسته باچاهي وي. ثم قال لي سفينة أمسك الخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. او په دې ځای کې خو د ترمیزي شریفي امدا روایت سره غلی ده چې بیا به د باچاهي به وي، خو بیا به دا باچاهي څه شی وي؟ یعنی سختي به وي، سخته به وي، یعنی فطرې به پکې ورکې وي. یو وارې زه د دې روایت تا ته زه دغه راوباسم، صبر یو دقیقه صبر وکړه، دا پیدا شو. دغسې نه سر دې مخلاص یو دا نور مسلمانان. قاري صاحب دا خو مې ورته پوره ترجمه کړی وی، لکه اوس په نیمه کې مې پرېښوسته. کوم یې درته لږ صبر یو دقیقه صبر. نو په دې ځای کې خو که ته داسې ووایې چې په دې کې د معاویه رضی الله عنه، د معاویه رضی الله عنه نوم په دې روایت کې ما ته وښیه، کله د معاویه رضی الله عنه ذکر شته. بني امیه ښیي. بني امیه څوک وو؟ د عثماني غني نه بعد، د عثماني غني نه بعد، ځکه د عثماني غني خلافت دلته ذکر شوی دی، د هغې نه علاوه ټول بني امیه یې ښودلي دي. ښه ټول بني امیه د هغه مطلب دلته یې ښودلي چې بني امیه ظالم ترین باچاهت دی د دودو. ښه نو بني امیه کې خو عثمان رضی الله عنه هم راځي، خو هغه په خلافت کې راغلی دی. په دې حدیث کې د هغې خلافت ذکر شوی چې هغه خلیفه و، امنل شوی دی. 2226 یو دقیقه دا روایت ده. قاري صاحب دا کس ته په یادېږي؟ دا څوک ده؟ قاري صاحب خو زمونږ لږ صبر وکړه شیعه علي، چې زه تا لږ ورته معرفي کړم. په دې باندې موږ قاري صاحب تقریبا 1.5 ساعت دغه حدیثونه به دلته ورته مطالعه کول او ترجمه کول دي. بیا به چې خبرې کې راغی وینا زه پوهه حاصلوم. یا ته دې راشي؟ اوهو اوس پوه شوم. جی چې زه درته اشاره درکړم، نور بیا خپله ځه. غلط خو به مې نه ورته وویل. حدیث لټئ که نه تاسو سره مداخله. نور کسان راپورته کړه، نور کسان راپورته. یو غټه صاحب زنګ درغی راسه. دلته اوس ناست دی، پټ ناست دی، نه خو راپورته کېږي نه. زنګ درغی راځي شه، هغه صاحب نوم دې نه اخلم، راځي شه خپله پوهېږي چې زنګ درغی. شی علي صاحب ته وایم تاسې دې ته وګورئ
په دې کې ان بني امیه یزعمون ان الخلافه فیهم. بیا راځي پسې قال دا راوي وایي چې کذبوا بنو زرقاء بل هم ملوک من شر الملوک. دا د بنو زرقاء په خلقو کې به داسې ملوک راځي چې هغه به شر الملوک وي. د معاویه رضی الله عنه په شان کې په دې روایت نه تله کوم ځای نه استدلال کوي چې دی به شر الملوک وي. یاو بل په همدغه سند کې که ته وګورې دا حسن ده، په دې کې شک نشته، لیکن دا خو په ذم د معاویه رضی الله عنه کې هیڅ خبره نه کوي، بلکې شر الملوک چې په یو ځای کې راسي، لکه اوس مثلا له معاویه رضی الله عنه نه وروسته چې بعضې خلیفګان راغلي دي له هغو نه ظلمونه سوي دي، په دې کې شک نشته، او له هغو نه شر سوی دی. اول پکې یزید ده، یزید په مدینه المنوره حمله وکړله، له هغه نه وروسته په مکه المکرمه حمله وکړله، یا بعضې نور داسې پکې راغلي دي چې له هغو نه ظلم سوی ده د خپلې باچي په خاطر باندې. نو په دې کې د معاویه رضی الله عنه په اړه باندې زه اوس مثلا تا ته یو خبره له بل دغه نه درته وښیم، یو دقیقه ماته راکړه، یو دقیقه وخت. دا کتاب وګوره د امام ابن القیم رحمه الله ده. د چا ده؟ د امام ابن القیم رحمه الله ده. امام ابن القیم رحمه الله دا وګوره المنار المنیف في الصحيح والضعيف. فدي ځای کې پاس کې راځي ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي. ويدروغجنو په مناقب د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام شافعي رحمه الله په شان کې داسې خبرې کړې دي، او د دوی په بدی کې او د دوی په صفت کې ډېرې خبرې کړې دي چې دا ټول دروغ دي. یعنی له نبی علیه الصلاة والسلام نه د امام ابو حنیفه صاحب صفت په روایتو کې راغلی، نه د امام شافعي صاحب، او نه کومه بدی راغلی ده. بیا د دې لاندې تو وګوره ومن ذلك الاحاديث في ذم معاویه، او لدې روایتونو نه هغه روایتونه هم چې د معاویه رضی الله عنه په بدی کې راغلي دي. وكل حديث في ذمه فهو كذب. وګوره الله اکبر. وكل حديث في ذمه فهو څه شی ده؟ كذب. بیا بل پسې وګوره دی بني امیه په شان کې پسې وګوره وكل حديث في ذم عمر بن العاص، وبیا لاندې وګوره وكل حديث في ذم بني أمية فهو كاذب. فهو كاذب. بني أمية په شان کې کوم روایتون راغلي هغه ټول دروغجن دي. بیا خاص کړي دلته د معاویه رضی الله عنه په شان کې دا ټول دروغ دي. دا کتاب ځانته پیدا کړه، ډېر پیدا به ترېنه واخلي، المنار المنیف في الصحيح والضعيف. صحیح ده؟ قاری صاحب نو هغه حدیث صحیح نه دی بیا؟ نه حدیث صحیح د دغه مطلب هم دا نه د ستیجنی اخلي، هغه د بنو امیه نه ښیي، کوم چې د بنو امیه هغه خلفا هغه باچیان دي چې هغه په د اولو قرنونو کې تیر سوي دي تر عمر عبدالعزیز پورې، تر عمر ابن عبدالعزیز پورې. بیا له هغه نه وروسته چې کوم باچیان راغلي دي یا نور خلق راغلي دي، یا هلته ته دا روایت ټول مکمل وګوره، له هغه نه مراد نور خلق دي چې داسې باچیان به راځي په مسلمانانو کې، لکه دا نن چې وګوري چې داسې خلق دي په دنیا کې، لکه دغه اوس دغه هګۍ چې راغله دغسې بلاوي دي. قاری صاحب تاسو خو خپله وفرمایل چې ګوره دا معاویه رضی الله عنه چې دی هغه خلیفه دی، او په دې حدیث کې راغلی چې 13 کاله خلافت دی، او هغه 13 کالو کې تر دا یاد وساتئ. اوس ګوري نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي په بخاري شریف کې روایت ده، ته هغه صحیح ورته نه ځې، ته په شبهاتو پسې ګرځې، او بیا شبهاتو کې داسې خلقو له ادرس نه را اخلي چې هغه د صحابه و دښمنان دي. ته بخاري شریف کې کیسې وګورې نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي. یو دقیقه ماته وخت راکړه چې دې سم سره در خلاص کړم. سم ته اوس وګوره، زه په دې ځای کې تاته یو خبره کوم، یو خبر. بسم الله الرحمن الرحیم.
قربان مسلم دغه و امام غار وای خدای توبه میده. دا روایت مسند امام احمد او سنن ابي داود راوړی ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك ملك. تر دغه ځایه پورې مسند احمد راوړی ده او سنن ابي داود هم راوړی ده. نو دغه 30 عاما دا د 5 خلیفګانو زمانه ده، د 5 خلفاء الراشدینو زمانه ده. ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علي رضی الله عنه او شپږ میاشتې د امام حسین علیه السلام رضی الله عنه. د دې څومره خطرناک نوم ده وای امام غار چوکیدار. څه شي لیکلی و؟ په خدای قسم امام غار چوکیدار لیکلی وای د امام غار کا چوکیدار، یعنی داغه چوکیدار یم. ښه اوس وګوره دغه بل روایت چې په همدغه ځای کې راغلی د زه په دې باندې پوهه کړم. دا روایت دوم مسند بازار کې راغلی ده چې ان اول دينكم بدأ النبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا وجبرية. يعني سخ حكمت بويدي خلفاء الراشدين والذين ورست. لكن دي زي توقورا نبي عليه الصلاة والسلام واي صحيح البخاري أو صحيح مسلم سنن أبي داود أو أمدغشان مسند أحمد راوړی ده چې لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون على من ناوأهم عليه إلى 12 خليفة كلهم من قريش. د 12 خلیفګانو په زمانه کې به دا اسلام عزتمن وي او دا 12 خلیفګان به څوک وي؟ دا به له قریشونه وي. او دا روایت په مختلفو الفاظو راغلی ده. لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. دلته ګوري 12 رجلا راغلی ده، الته 12 خلیفه راغلی ده. بیا په بل ځای کې دا 12 رجلا صحيح مسلم کې راغلی. ان هذا الامر لا يقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفه پکې راغلی ده. بیا خلیفه پکې راغلی ده. بیا وګوره كلهم من قريش. څه شي؟ دا به ټول له قریشونه وي. اوس دې ځای ته وګوره په بل روایت کې چې راځي، دا روایت چا راوړی ده؟ سنن ابي داود راوړی ده. ولا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. شرط وګوري په دې ځای کې شرط دا به هغه خلیفګان وي چې مسلمانان به ور باندې راټولیږي او دا به ټول قریش وي. په ابو بکر رضی الله باندې ټول مسلمانان راټول شو که راټول نسو؟ بالکل راټول شو. و عمر رضی الله باندې ټول راټول شو که راټول نسو؟ بالکل راټول شو. و عثمان باندې ټول راټول شو که نسو؟ بالکل. علي رضی الله عنه باندې ټول راټول شو، یوازې شام پاتې و چې معاویه رضی الله پکې و. بالکل. تاسې له دې نه وروسته حسین علیه السلام پسې واخلئ. معاویه رضی الله عنه ګوري د ده په 20 کاله خلافت کې د یو چا چرګې ته چا په سپکه سترګه نه سوی کتلی. 20 کاله خلافت. اوس رسول الله وایي چې د دې 12 خلیفګانو په وختو زمانه کې به دین عزتمن وي، سرلوړی به مسلمانان به ور باندې راټولیږي او دا به ټول قریش وي. ټول به څوک وي؟ قریش به وي. قریش وي. اخا دلته بعضې خلق اعتراض کوي چې دا 12 خلیفګان دا اهل بیت دي. له علي رضی الله عنه بغیر کوم اهل بیت داسې باچي او خلافت کړی چې ټول خلق ور باندې راټول سوي کړي ده؟ نه خیر، نه دي ور باندې راټول سوي. بیا که چیرې دا 12 امامان وای بیا به نبی علیه السلام داسې ویلي چې كلهم من بني هاشم، دا به ټول له هاشمیانو نه وي. نه یعنې ما له کورسي. اوس خو نبی علیه السلام وایي چې كلهم من قریش، دا به له قریشو نه وي.
نو معاویه رضی الله عنه هغه روایات ته بخاری او مسلم کې دی او صحیح دی هغه ته ولې سر نور ښکاره کوي ستاسو دی په هغه روایتو پسې ګرځي هغه نه مراد معاویه رضی الله عنه نه وي نه مطلب امغه وي بلکې دا هغه خلق دي چې له دې زمانې نه وروسته راغلي دي او شر یې کړی ده هغه هم داسې شر کړی ده چې خپل حکومت دپاره یې بعضې داسې کارونه کړي دي چې هغه خوندور کارونه نه وي نو له دې نه مراد شیعه علي صاحب معاویه رضی الله عنه نه ده بلکې له معاویه رضی الله عنه نه وروسته نور چې خلفا دي ان تر عمر بن عبدالعزیز پورې تر هغو پورې دا خلافات ری مراد نه دي چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دې لسی دي چې دی خلکو په وخت کې به دین عزتمن وي اسلام به عزتمن وي دا به ټول له قریشونه وي او په ټولو باندې به مسلمانان راټولیږي او دا که تاسو وګورئ تر عمر ابن عبدالعزیز پورې ټول مسلمانان په دې خلافتونو راټولو لغه نه وروسته بیا د مسلمانانو په منځ کې به اتفاقي او ګډوډي وي جوړې سوي دي پوه شئ په خبره پوه شوم قاري صاحب خو دا دوه حدیثونه خو بیخي دوه مختلف خواته ځي که نه یو حدیث کې وایي چې 13 کاله او هغه دغه خلیفه یې ویله چې اول خلیفه چې ابوبکر دی دویم چې دی عمر رضی الله عنه دی ټول ترتیب سره ښودلي دي په دې حدیث کې په دې روایت کې نه راځي لیکن دا خلافت علی منهاج النبوه چې په د نبی علیه السلام په منهج باندې به دا خلافت وي بیا به له دې نه وروسته ځکه هغه په خلافت باندې دا په منهج نبوي باندې په شورا باندې دا ټول خلیفګان راغلي یوازې معاویه رضی الله عنه چې هغه شورا لري کړله خپل زوی څه شي کړل ولی العهد کړل بیا د هغه لپاره بیعت واخیستل نو کله چې بیعت واخیستل هغه دغه خلافات په څه شي بدل کړل میراثي کړل یعنی زوی ته یې ورکړل که زوی ته نه وای ورکړی نو لغه نه وروسته به هم دا خلافت همداسې په شورا باندې را روان و چې دا د معاویه رضی الله عنه اجتهادي خطا وه دا د معاویه رضی الله عنه خپله اجتهادي خطا وه بلکې یزید هغه خپله احرام کړي ده وایي که چیرې د دې خلافت کار د ښې سنبال کړلی سنبال الله دې مرسته وکړه که دې سنبال نه کړلی الله دې زر واخله هماغه خیره الله ورته قبول هم کړه چې د یزید دوه کاله څو میاشتې خلافت وسول نور مړ شول په 30 کلنۍ کې په 30 کلنۍ کې ځوان و چې دی مړ شو ځکه دغه فساد وسول ظلمونه وسول د اهل بیت قاتلین وته سزا ورنه کړله همدغه چې په مدینه حمله وکړله همدغه چې په مکه مکرمه حمله وکړله نو لدينا ورسته بیا همدغه چې نور خلافتونه راغلي دي لغنه مراد چې دا کوم دي تا کوم سوچ او فکر دا ترې مراد نه ده ځکه ما ته د بخاری او د مسلم روایتونه خودل نور روایتونه په دې اړه باندې ستا او بیا مې د ټول امام ابن القیم رحمه الله کتاب می درته خودل چې کوم روایتونه په ذم دي معاویه رضی الله عنه راغلي دا ټول دروغ دي یا د بني امیه په ذم کې راغلي دا ټول دروغ دي نو موږ په خپل محدثینو باندې باور کوو او بل خبره دا ده چې کوم یو ته کوم فکر ته د حدیث کې فکر وکړه په دې کې به د بني امیه هغه خلق نیوي چې کوم نبی علیه الصلاه والسلام ویلي د دولس خلفا بوي او د په وخت کې به دین عزت منوي الله دې قدر من کړ یو اخیری سوال کوم ډیر لنډ دی قاری صاحب زه وخت نور نه نیسم اخیری سوال دی کاته کېږم زه دا یو حدیث دی چې عمار بن یاسر چې دی د جنگ جمل په وخت کې چې دا زی هلته یو حسین رضی الله عنه سره او په هغې حدیث کې وایي چې بیبي عایشه رضی الله عنه چې دا په تاسو یو امتحان دی د خدای د طرف نه او په آخرت او په دنیا کې ستاسو بیبي ده لکه دا اعزاز بیبي عایشه رضی الله عنه ته ټول ته وښوده چې د دې احترام په تاسو فرض دی په آخرت او په دنیا کې ستاسو مور ده خو حضرت علی رضی الله عنه خو چې دا د خدای د طرف نه تاسو سره لکه د خدای طرف نه تاسو باندې آزمایش دی چې تاسو به هغې سره یو ځای کېږئ نو یو خواته بیبي عایشه کړه یو خواته خدای که نو بیا ولې معاویه رضی الله عنه دې حدیث باندې عمل ونه کړه ځکه دا خو د عمار ابن یاسر چې ډېر یو غټ صحابه و هغې نه دا روایت شوی چې آزمایش چې ستاسو کېږي یو طرف ته خدای دی او یو طرف ته بیبي عایشه رضی الله عنها ده نو تاسو چا سره یو ځای کېږئ اوس ګورئ اصلا کې دلته د یو ځای کېده خبره نه ده تاسو که دا ټول روایتونه را یو ځای کړي که یو روایت له یو ځای نه را اخلي په دې مسر نه خلاصېږي بلکې د اهل سنت والجماعت چې کوم روایتونه په دې اړه باندې راغلي دي دا د جنگ جمل څخه منځ راغلی ده په دې جنگ جمل کې علي رضی الله عنه خپله وایي چې نه عایشه رضی الله عنها ملامته ده نه طلحه او نه زبیر ملامته او نه زه ملامت یم بلکې علي رضی الله عنه جنگ جمل نه وروسته چې کله شهیدان ولیدل ټولو زړل علي رضی الله عنه خپله وزړل او علي رضی الله عنه څه وایي لوددت کاش کې وایي زه 10 کاله مخکې له دې نه وای مړ سوی وای وفات سوی چې دا حال مې وای نه وای لیدلی
دا د علي رضی الله عنه تمنا و چې کشک مې وای دا حال نه وای لیدلی په دې کې شک نشته دا د الله جل وعلا له طرفه امتحان و په مسلمانانو باندې لیکن دا امتحان په څه شکل باندې راغلل چا راوستل د چا له طرفه راغلل اوس عائشه رضی الله عنها ټول شی ملامتوي چې دا ولې جنگ ته راغلی ده ما چیلنج جوړ کړی سره یو صحیح روایت راوړل چې عائشه رضی الله عنها کله جنگ ته راغلی کدا جنگ ته راتلله کاری صاحب आवाज ودرېدو تاسو ته आवाज درځي دغه جنگ جمل صغرا له چا سره سوی دا د عثمان ابن عفان له قاتلینو سره سوی ده او هغه ټول وزلی دي په بصره کې کچيري طلحه او زبير عائشه رضوان الله عليهم اجمعين کچيري لعلي رضي الله عنه سره مخالفت وای یا جګړه ور سره کولای نو مدینه خو ډیره ورنږدې ولا علي رضی الله عنه سره زرتنه لخکنم نو خدای به ټول ورغلیو اما غلطه به څه شي کړیو په علي رضی الله عنه به حمله کړیو بلکې کله چې علي رضی الله عنه بیا د بصری په طرف باندې ورس راغلل نو سدي روغه جوړه وکړه هغه قاتلینو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه فکر وکړل چې نور دی اتفاق وکړل د موږ نور بیخ وزي نور مختمي داخله نو دا جنجال دی اغوله طرف راغله جنگ دی اغوله طرف راغله نو په دې جنگ کې امتحان او په دې کې شک نه وسی دا جنگ د مسلمانانو په منځ کې جوړ شو چې علي رضی الله عنه له طرف نه خبر نو امر د جنگ نو ورته کړی طلحه او زبیر ورته نو کړی عائشه رضی الله عنها ټول صحابه او مسلمانانو ته ویل چې بس کړی دی الله خاطر وکړي دی مو مطلب دا نه ده نو دا جنگ چې سوی ده دا په مسلمانانو یو امتحانو ام دغه وجه د چې علي رضی الله عنه به اغه شی او تخپل او شی او سزا ورکول چې چا به د عائشه رضی الله عنها په شان کې کمی او زیاتی خبرې به کول دا د دوی کتابونه وای د دوی کتابونه د تاسو کتابونه وای چې چا به د عائشه رضی الله عنها په شان کې سپکه خبره وکړه هغه ته به دوری ورکول په دورو باندې به وهل نو امتحان ده کنه ده نو بیا لدی جنگ نورس علي رضی الله عنه پیغمانه سوی زړلی دی عائشه رضی الله عنها چې به دا واقعه ور یاد سو زړل وي چې کاش کې دا کار نه وای سوی کاش کې دا جنگ نه وای راغلی بلکې طلحه او زبیر چې کله د علي رضی الله او د دوی د لخر په منځ کې جګړه د خوارجو د روافضو را شروع کړله زبیر رضی الله لاړل هغه تور او ارڅ غرزار کړه لاړل چې مو مطلب دا نه ده چې علي رضی الله سره جګړه وکړو د موخ مطلب له خوارجو د عثمان بن عفان لقاتلینو سره جګړه ده او هغه ته انتقام اخیستل لشا خلق پس ورغل زبیر رضی الله شهید کړل طلحه رضی الله عنه د الله ته چیغي ورته ول چې اے مسلمانانو د موږ جګړه له امیر المؤمنین علي رضی الله سره نه ده په دې وخت کې چې هغه جګړه قراروله غیشي ورته راغلل په اور باندې ولګیدل او شهید شول دا تاریخ تاسو داسې وګورئ چې ټول طرفونه راواخلي د دروغ او د رښتیا معلومات هم درته او د حقیقت پته هم درته ولګي صحیح ده الله من قدر